زندگی لمحات څومره قیمتي دي. یو سړی ټوله زندگی په کفر کې تیره کړه، یو سړی ټوله زندگی جهنمی زندگی تیره کړه، یو سړی ټوله زندگی د الله تعالی مبغوض انسان ولو چې هغه د کفر او د ناروا په شکل ور باندې تیر شو. لیکن د دې زندگی په یو لمحه او یو غړي کې الله تعالی د وی کلمې د شهادت توفیق ورکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. داغه هغه ټول کفر اوس الله تعالی په اسلام بدل کړي، داغه هغه جهنمیت الله تعالی په جنتیت بدل کړي، داغه هغه مغوزیت الله تعالی اوس په محبوبیت باندې ور بدل کړي. دا پس کې اوس دا په یو سکند د زندگی کې اوس څومره غټ انقلاب راغلی، لیکن داغه کمال د زندگی د یو سکند دی. اوس دغه د زندگی سکند نه او انسان د قبر تورې کندې تور کند بیا ټول عمر پر د باندې تیر شي، بیا د هغه ځای سړي ځای ته دی نشرات. یو سړی ټوله زندگی ناروا تیر کړه او ټوله زندگی ګناه کبیرو کې تیر کړه او ټوله زندگی د الله په نافرمانی کې تیر کړه. لیکن د دې زندگی په یو لمحه او یو غړي کې الله تعالی په زړه کې پښیمانی ورواچوله او دای پر دې ځای باندې کښېناسته، یا الله زه پر خپل زندگی باندې پښیمان یم او د خپل رب او حضور ته د زندگی په یو غړي کې پښیمانی ښکارا کړه. الله تعالی پر دې ټولو ګناو باندې داسې اوبتیر کې کا یوم ولدت امه چې لکه په دې ورځ چې د مور پیدا سوی، د مور چې سړی پیدا سي د غي عمل نامه او زندگی کې څه ګناي، نو د دې سړي د زندگی ګناه داسې صفاسو. نو ځکه د زندگی لمحات دا ډېر قیمتي دي او دا لمحات د آخرت فیاد کې مصرفول چې کوم چا سره د آخرت فکر او د غي سره د زندگی څنګه لمحات هغه څنګه تیرول. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه اصحاب صفه چې د شاوخوا اطرافو سره غریب صحابه راتلو مسجد نبوي کې به اوسېدو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باغی ته دین او رزق کاوه او هغه په دومره غربت کې زندگی تیروله. حضرت ابو هريره دا غي سه یو فرد غي سوی لقد رايت 70 نفر من اصحاب الصفه ما منه رجل عليه رداء او ازار. ما اویا کسان اصحاب الصفه ولیدو پای کې یو سړی داسې نو چاغي د لنګو ازار دواړه درلودې، د چا به خالی لنګو د چا به خالی ازار پر ځان بیچولې، پر د بدن جامه اچا نه درلود. هغه غریبان چې بکله یو طرف تتلو نو هغه به ډیر سوکه سوکتلو دا کپڑا به پر ځان پلاش ټینګ نیولې خشیت ان ترى عورته په دې بیره باندې چې زما عورت ښکارا نسی، ځکه دا هغه سره د بدن پر لباس هغه د زندګۍ لمحات څنګه تیرول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورځ په شکایت باندې راول ورته د الله رسول زندگی چې په دنیا کې هر څنګه د پرغي باندې ډیر راضي، ځکه د دنیا زندگی الله تعالی د آخرت د فار را کړی دا او د زندگی کې می د آخرت ترتیب روان دی، بس په دې باندې خوشاله نور د دې فکر نسته را سره چې نفقه ستا کنستا، جامه ستا کنستا، کور ستا کنستا، بچی ستا کنستا، د دې فکر نه دی را سره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بیا څنګه رالست ورته یو شکایت می راوړی دی، هغه دا دی چې زموږ کم مالداران ملګری او ورونه دي او صحابه دي، نو هغه د آخرت د پاره په خپل ژوندۍ کې دومره اعمال کوي او دومره تیاری کوي چې موږ د هغه په پرتله باندې هغه دومره اعمال نسو کولای، دا سني چې د قیامت په میدان کې دی زموږ سمخ کی. نو موږ ته یو داسې ترتیب په دې ژوندۍ کې راوښه چې زموږ د ژوندۍ لمحات موږ په هغه کې ولګو او د قیامت په میدان کې یا د دې سره برابر یا د دې سره مختص. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان تر نزدیک وي بچانو نزدې راسه چې را نزدې سو بار داسې په قرار आवाज ورته بچانو د هر لمانځه سورسته درود شواره سبحان الله، درود شواره الحمدلله، سلور دې شواره الله اکبر، دا کلمات د فرض مانځه سورسته ادا کوئ، الله تعالی بستاسو درجه د دې مالدارانو زه په جنت کې ډیره مخته کی. په ډیره خوشحالي باندې سره راو غورځېدو را ولاړ چې ډیره بهترینه نسخه په لاس باندې راغله چې کله د لمانځه بعد سي نو کوشش دا کوي چې خپل عمل چاته ورښکاره نه کړي، نو په پټه پټه باندې څوک سبحان الله وایي، څوک الحمدلله وایي، څوک الله اکبر وایي. لیکن چونکې د هغه عصر مالداران دي، د هغې هم ټوله زندگی او ټوله توجه د آخرت طرف ته ده، هغې هم د عقیده ده چې زندگی د دې دپاره ده چې د آخرت تیاری کې اوسي.
هغې ته لږ معلومات د دې په حالاتو کې لږ شکمن دي چې دا خلک څه کوي پټ پټ کیږي چې کله تفتیش وکړي معلومات یې وکړي هغې ته دستي معلومه شوه چې پیغمبر علیه صلات وسلام دا کلمات ورښولي دي هغې ته چې کله دا معلومه شوه نو دستي هغې هم دغه کلمات شروع کړو غریبان صحابه چې کله په دې باندې پوه شو چې دا ذکر خو مالداران هم روان کوي نو بیا رالو پیغمبر علیه صلات وسلام پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ویل بچانو چې کله سړي ته الله تعالی مال او دولت ورکړي او د مال او دولت سره سره سړي آخرت ته توجه وي او د مال او دولت دپاره د زندګۍ قیمتي لمحات نه ضایع کوي نو بچانو ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا بیا د الله تعالی فضل دی دا د الله تعالی احسان دی دا د الله تعالی کرم دی چې د هغوی سره یې کړی دی نو د دې بیا تاسو سیالي نسئ کولی د دې سره بیا تاسو ځان نسئ برابرولی نو د هغې خلکو زندګي په دې شکل تېرېدله